السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. که چیرته تاسو خوب لیدلی وي نو کولی شئ چې ماته د فیسبوک پیج لقمانی تعبیر خواب لقمانی مسنجر له لارې نه ماته راولیږئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د چپلو یا څپلیو ورکېدلو د خوب تعبیر کوم. بعضې خلک خوب ګوري چې په خوب کې څپلۍ ترې ورک شوي، یوه دانې یا دواړه جوړه. نو چې کله موږ دا خوب ګورو او بیا تکراریږي بعضو خلکو ته او تشویش ورته وي، سرګردان په خوب کې څپلۍ ترې ورک شوي لټوي، کله کله موږ پیدا کوو، بیا کله کله نه پیدا کیږي، بیا نور پښو کوو یا همداسې لوڅ پښې روانېږو. نو د دې خوبونو څه تعبیر ده، د دې خوبونو دلالت څه شی ده؟ نو د دغه خوب تعبیر کوو. یو ځانونه خوب لیږلی ده، هغه اورو بیا یې تعبیروو. دغه نه مخکې که تاسو چینل کې نوي یاستئ نو سبسکرایب کړئ، چینل شیر یې کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. نو خوب اورو انشاءالله تعبیروئ. که تاسو هم چېرته داسې خوب لیدلی وي نو کولی شئ ماته یې راولیږئ د تعبیر خواب لقمانی فیسبوک مسنجر له لارې نه. نو انشاءالله ستاسو خوب هم ستاسو ته وضاحت کېږي، تعبیر کېږي. نو خوب اورو. زمثلي منمور د خور کړه ښه زما چپل بخپو دي ډېر د سپینو زرو په شان چپل چې کښېنم دا مې تر څنګه په کټ کې دا یو چپل مې دی د خپې نه څخه اوږد پیپ دی نو په هغې کې لاړ شم چې وایي زه اوس د دې نه ښه دا زنانه خوب کتلی ده، وایي چې زه چا کره ځم اولته کښېنم کټ کې او زما یو څپلی په ویاله کې په نالۍ کې د اوبو په هغه ورو کې ځي رانه او وړي رانه او یوه خپه یې پاتې کېږي ما سره، یو یې ځي. نو دا په انسان چې کله څپلۍ ورک شي نو دې سره انسان په تکلیفېږي، بوج پرې راځي، لکه بد ښکاري. که په بازار کې وي یا چېرته میلمه وي نو څپلۍ ترې ورک شي نو دا انسان لږ کم راځي. انسان یو شی د انسان نه کمیږي، له انسان لږ کم راځي. نو همدغسې په خوب کې هم چې کله دا وکتل شي نو په همدې باندې تعبیر کېږي چې انسان نه یو شی کمیږي، یعنې ستا نه کوم شی کمیږي، که مال دې ځي یا څوک وفات کېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې څوک ډېر بازار ته ځي، بازارونو ته څوک ځي ډېر ګرځي نو هغوی هم داسې خوب ګوري. بیا نو که بازار ته ډېر ځي، دوکانونو ته ډېر ځي نو هغه کم که، دې کې خیر نشته، نو دې کې پریشانیانې ته پیدا کېږي. په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او په زیات د مال یا د زیات افرادو ضایع کېدل یعنې په دې باندې تعبیرېدلی شي. نو الله دې وکړي چې ته د خوب باندې متوجه شوی یې او که څه تکلیف چې درته رسېدلی وي نو بس هغه د الله مقدر و. او که چې نه وي درته چې نه رسېدلی نو بیا که بازار ته ډېر ځې نو بازار ته تګ چون زنانه یې نو بازار ته تګ ډېر درته ښه نه ده. بازار ته تګ ځکه یې نو ستا ماشومان کور کې کورنۍ ماحول دی بیا دې سره متاثر کېږي. نو کوشش وکړه چې ډېر کور کې کښېنې، هغه کم سرګرداني، کم تکلیف، کم بوج چې تا ته پیدا کېږي دا د دې وجه ده چې ته بازار ته ډېر ځې. والله تعالی اعلم.